work, task and chores. په دې درېواړو تقریبا یو مطلب دی کار، خو په دې کې ډفرنس دی. د ورک هم مطلب دی کار، ټاسک د ټاسک هم مطلب دی کار، او چورس دا به زیاترو کسانو په پیل اورېدلی. د چورس هم مطلب دی کار. په دې درېوانو کې ډفرنس دی او د دې میننګ څه دی. نو راځئ نن په دې یو لیکچر کې زده کوئ. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ ځکه چې په دې ویډیو کې په دې لیکچر کې به تاسو د ورک، ټاسک او د چورس دې په منځ کې ډفرنس وپېژنئ چې د ورک، د ټاسک او د چور د دې مطلب څه دی او دا چېرته استعمالیږي. زیاتره کسان د دې غلط استعمال کوي، ورک، ټاسک او چور، او د دې استعمال پته هغو ته نه وي، د دې د مطلب مقصد پته هغو ته نه وي. نو په دې یوه لیکچر کې په دې یو کلاس کې زده کوئ او نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ. که تاسو دا ویډیو سکیپ کوئ نو هم ستاسو تاوان دی، او که چېرې تاسو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ نو هم ستاسو ګټه ده. نو اوس هر څوک خپل تاوان او ګټه پیژني، خو که خپله ګټه پیژنئ، خپل تاوان پیژنئ، نو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ، ځکه چې په دې ویډیو کې موږ تاسو ته ډېر اهم الفاظ راوړي دي. که چېرې تاسو دا ویډیو تر اخره پورې وکته او د دې تاسو ته فایده ونه کړه، نو تاسو بالکل په کمنټ سیکشن کې موږ ته ویلی شئ چې دې ویډیو نه موږ څه فایده وانه اخیسته. نو زه به درته دا چینل پرېږدم، یعنې اوس زه به په دې چینل باندې نورې ویډیوګانې نه اپلوډ کوم که چېرې دې تاسو ته فایده ونه کړه. او که چېرې تاسو ته لږه ډېره فایده هم وکړه نو پلیز مهرباني وکړئ بیا موږ سپورټ کوئ. نو په پوره یقین سره، پوره توجه سره، پوره اعتماد سره دا ویډیو تر اخره پورې ګورئ، او په دې ویډیو کې چې موږ تاسو ته څه راوړي په دې به انشاءالله تاسو پوهیږئ. څنګه چې تاسو ته پته چې موږ ټریپل ډفرنس ورډ په باره کې یو سیریز شروع کړی دی. تقریبا د دې نه مخکې موږ ډېرې ویډیوګانې اپلوډ کړي. که تاسو هغه ویډیوګانې نه وي کتلي نو تاسو هغه وګورئ. د هغه د کتلو لپاره په دې ویډیو چې کوم ډسکرپشن دی نو په دغه باندې کلیک وکړئ، نو دغه لینکونه به تاسو ته میلاو شي او هغه وګورئ. ځکه که چېرې تاسو هغه نه وي کتلي نو هغه هم ډېرې د انفارمیشن نه ډکې دي، او دغه شانتې ټریپل ورډ ډفرنس باندې موږ مباحثه کړې ده. نو اوس زما امید دی ما چې څه ویل په دې به تاسو عمل کړی وي. نو راځئ اوس خپل لیکچر، خپل ټاپک ته راځو او په دې په مقصد مطلب ځان پوه کوو. ورک، د ورک مطلب څه دی؟ څنګه چې موږ د ویډیو په سټارټ کې ویل چې د ورک مطلب هم دی کار، د ټاسک هم مطلب دی کار، د چورس هم مطلب دی کار. خو په دې درېواړو کې ډفرنس څه دی؟ نو راځئ ون بای ون زده کوو. د دې په اخره کې ویډیو تر اخره پورې وګورئ، په هغې کې تاسو ته موږ یو شارټ ټریک درکوو، کمپیریزن کوو د درېواړو ورډز، نو تاسو به ډېر ښه یاد شي. ورک، د ورک مطلب څه دی؟ وټ از ورک؟ د ورک مطلب دی کار. ورک، د ورک نه کم کار مراد دی، یعنی د ورک، ټاسک او د چورس یو مطلب دی کار، خو د دې نه مراد کم کار دی. نو د ورک نه مراد کم کار دی. ورک دا موږ په دوو ځایونو کې استعمالوو. اول د ټول نه مخکې چې ورک موږ په کوم ځای کې استعمالوو، نو دا ورک موږ د جاب دپاره استعمالوو، یعنې په یو ځای کې موږ کار روزګار کوو نو دغه لپاره موږ ورک استعمالوو. دا موږ د جاب دپاره استعمالوو. لکه فار اګزامپل ته په یو ځای کې کار کې، په یوه کارخانه کې کار کې، په یوه فیکټري کې کار کې، نو دغلته چې ته دا کوم کار کې ته ورک کې. دا خبر ورسره په لازمي په یاد ساتئ چې ورک به موږ دا د پیسو دپاره کوو، یعنې د ګټې دپاره به یې کوو. په ورک کې به زموږ ګټه وي، دغه کې به موږ ته پیسې راکولی کېږي، نو دغه لپاره به موږ کار روزګار کوو. ورک یعنې د ورک نه مراد هغه کارونه دي کوم چې موږ د پیسو دپاره کوو. لکه مختلف قسمه خلک وي، څوک په کارخانو کې کار کوي، څوک فیکټریانو کې کار کوي، دغه شان څوک بهر ملکونو ته تللي مختلف قسمه کارونه کوي. نو دغه چې کوم کارونه دي کوم چې موږ د پیسو دپاره کوو، نو دغه لپاره په انګلیش لینګویج کې ورک استعمالیږي. لکه فار اګزامپل he has been working and dash. he has been working and dash یعنې په دې خالي ځای کې تاسو هغه کفنۍ نوم ورکولی شئ، هغه په دې فلاني ځای کې کار کوي. he has been working هغه کار کوي، and dash په دې ډش ځای کې تاسو ورکولی شئ د کمپنۍ نوم په کومه کمپنۍ کې چې هغه کار کوي. لکه فار اګزامپل زه ورکوم he has been working and company. he has been working and company دې مطلب دا چې هغه په کمپنۍ کې کار کوي. هغه چې په دې کمپنۍ کې کار کوي نو د هغه مقصد دا دی هغه ته په دې کمپنۍ کې پیسې میلاویږي، هغه ته تنخواه میلاویږي. که چېرې هغه ته پیسې تنخواه نه میلاویږي نو هغه دا کار نه کوي، دا فری دی. نو ځکه د ورک مطلب دا دی چې د دې نه مراد هغه کارونه دي کوم کې چې موږ ته پیسې میلاویږي، د پیسو دپاره یې کوو، د ګټې دپاره یې کوو، یعنې کوم کار روزګار چې دی دغه لپاره په انګلیش لینګویج کې ورک استعمالیږي. دا خو د ورک یو استعمال. دویم موږ ورک چېرته استعمالوو؟
دویم ورک منګه په کوم ځای کې استعمالو نو راځئ دا هم یادو. دویم ورک موږ د هغه کارونو لپاره استعمالو په کوم کې چې وخت وي، یعنې لانګ ټرم ورک چې کوم دی، لانګ ټرم کوم کارونه چې د هغه لپاره هم موږ ورک استعمالو. لکه فار اګزامپل ته یو ځای ته ځې، ته فار اګزامپل ته یو اس اې ته ځې، نو ته یو کس ته ووایې چې زما نه فلانی کار دی د څه وخت لپاره یې ته وکړه، یعنې تا ته ما یو مدت مقرر کړو د هغه لپاره زما دا کار وکړه او زه بیرته راځم زما کار دی. نو دغلته چې تا دې ته کوم کار وسپارو نو دا د هغه لپاره یو ورک دی. نو په دې کې یو ټیم دی، په دې کې یو وخت دی، یو ټایم دی. یعنې هغه کارونه په کوم کې چې وخت وي، په کوم کې چې لانګ ټرم کارونه وي، نو دغه لپاره زموږ سره په انګلیش لینګویج کې ورک استعمالیږي. فار اګزامپل I want to give you work، یعنی زه ته غواړم چې تا ته یو کار درکم. دې نه مراد کوم کار دی؟ دې نه مراد دا دی چې زه غواړم تا ته یو کار درکم، دغه کار کوم کار دی؟ یعنې ځم بار ته ځم او تا ته یو کار فریدم، نو دې نه تا ته پته لګي چې دې ما ته ورک ووایه، یعنې هغه ما ته وایي چې زه تا ته یو ورک در کوم، نو دې نه مراد دا دی چې دا ما ته کوم کار فریدي دا د ډېر وخت دپاره دی. یعنې په دې کار کې ډېر وخت لګي، ډېر ورځې پکې لګي، نو دا یې ما ته سپاري. نو تا ته د دې سنټنس نه هم پته لګي I want to give you a work، یعنې زه تا ته یو ورک در کوم، یو کار در کوم. خو دا کوم کار دی؟ دا د لانګ ټرم کار دی، یعنې په دې کې زموږ سره وخت لګي، زه یو څو وخته پس راځم، نو دې لپاره به موږ ورک استعمالو. اوس زما یقین دی چې ستاسو په ذهن کې به دا کوېشن خامخا کریټ شوی وي چې هوم ورک نو بیا د هغه مطلب څه دی؟ یعنې دلته ته وویل چې د ورک اول مطلب دا دی چې دا ورک دا کار به موږ د پیسو دپاره کوو، د ګټې دپاره به کوو، نو دغه دپاره استعمالیږي. او دویم ما وویل چې دا ورک به موږ د لانګ ټرم مدت دپاره استعمالو، یعنې په هغه کار په کوم کې چې وخت وي نو دغه دپاره به استعمالو. نو خو دلته زموږ څه هوم ورک راغلی، نو دې نه مراد څه دی؟ د هوم سره دا ورک ولې استعمال شوی دی. نو ګرانو کتونکو، څنګه چې تاسو ته پته ده د هوم ورک مطلب دی هغه کار کوم چې موږ ته په سکول کې راکړلی شي او هغه موږ په کور کې کوو، نو د هغه لپاره هوم ورک استعمالیږي. نو که تاسو سوچ کړئ چې په سکول کې موږ ته کوم کار راکړی شي د یوه ورځ نه وي، یعنې موږ ته روزانه په سکول کې یو کار حواله کیږي او د هغه زموږ نه تپوس کیږي، نو دا کوم کار چې موږ ته د سکول حواله کیږي نو دغه ته هوم ورک ځکه وایي چې په دې کې زموږ سره ډېر مدت وي، ډېر وخت وي. یعنې دا کار موږ ته یوازې یوه ورځ نه راکولی کیږي، دا موږ ته بار بار راکولی کیږي، هره ورځ راکولی کیږي. نو په دې کې زموږ سره یو وخت پکې دی، یعنې په دې په منځ کې زموږ سره یو ډېر ګیپ دی، نو دې لپاره موږ ځکه هوم ورک استعمالوو. نو په لنډ الفاظو کې که تا ته څوک وایي چې ورک څه ته وایي، ته ورته وایې چې ورک فعل استعمال دا دی چې دا موږ د پیسو لپاره، یعنې یو کار چې موږ کوو د هغه لپاره استعمالوو. دویم استعمال یې دا دی دا موږ د هغه کارونو لپاره استعمالوو په کوم کې چې وخت وي، کوم چې لانګ ټرم ورک وي، نو د هغه لپاره موږ استعمالوو. که بیا به تا باندې څوک کوېشن وکړي چې ورک څه ته وایي، یعنې تا ته یو کس ووایي چې تا خو صحیح ده ما ته د ورک دوه یوزز وویل، نو اوس هوم ورک څه ته وایي؟ دلته موږ دا ورک ولې استعمال کړی دی؟ نو ته هغه ته ویلی شي د هوم ورک سره دا ورک ځکه استعمال شوی ځکه چې موږ ته په سکول کې کوم کار حواله شي نو د هغه زموږ نه تپوس کیږي او هغه موږ ته هره ورځ حواله کیږي، نو په دې کې زموږ سره ګیپ وي، په دې کې زموږ سره ډېر وخت وي، نو دغه لپاره هم زموږ ورک استعمالوو. او راځئ زه تاسو ته د ورک یو ایکسټرا یوزز بل هم وایم. دریم ورک موږ د ټارګټ دپاره استعمالوو، یعنې ته په یوه کمپنۍ کې کار کوې، تا ته یو فلانی کس ووایي چې دا فلانی پراډکټ دی زموږ سره، نو دا ته د ورځې 50 دانې خرڅ کا، ته 100 دانې خرڅ کا. فار اګزامپل ته دې ویل چې ته دا 100 دانې پراډکټ دا سیل کا، نو دې تا ته یو ټارګټ درکو، یو هدف یې درکو، نو دا کار چې ته کوم کوې دا ته هسې نه کوې، دا ته په پیسو کې، خو تا ته یو ټارګټ درکو، نو دغه ټارګټ دپاره هم بیا موږ ورک استعمالوو. نو زما امید دی چې تاسو په ورک باندې پوه شوي وئ. نو اوس راځئ دا ټاسک هم زده کوو چې د ټاسک نه مراد څه دی او ټاسک موږ چېرته استعمالوو. د ټول نه مخکې ټاسک چې ستاسو یادوي چې ټاسک دا موږ هغه کارونو دپاره استعمالوو کوم چې موږ مفت کوو، یعنې په کوم کې چې موږ پیسې نه اخلو. اوس به تاسو ووایي چې داسې کار به وي چې کوم به موږ کوو هغه به موږ مفت کوو، د هغه کې به موږ پیسې نه اخلو، د هغه به موږ څه ګټه نه اخلو، نو دا څنګه کیدی شي؟ نو دا د ټاسک نه مراد زموږ هغه روزمره هغه واړه واړه کارونه دي کوم چې موږ کول، یعنې کله چې موږ یو کار کوو دغه بې پیسو کوو نو دغه لپاره ټاسک استعمالیږي. یعنې کوم چې موږ هغه کارونه کوم چې موږ بې پیسو کوو، لکه زموږ خپل یو کار دی، تا ته د والد صاحب وویل چې هسې فالتو ناست یې لاړ شه هغه فلانی کار وکړه، لاړ شه په هغه ځای کې دغه
ایوه وکړه لاړ شه په هغه ځای کې دغه کار وکړه لاړ شه هغه ځای کې هغه فلانی کار وکړه. یعنې تا ته یو کار حواله کړو نو ته هغه د پیسو لپاره نه کې ته د هغه نه څه پیسې نه اخلې. ته چې دا کوم کار کوې ته دا ټاسک کوې ته دا فري کار کوې نو دغه کار دپاره ټاسک په انګلیش لینګویج کې استعمالیږي. یعنې په لنډ الفاظو کې ټاسک دا د هغه کارونو لپاره استعمالیږي د کوم کار چې موږ پیسې نه اخلو کوم چې موږ فري کوو دا زموږ سره هر قسمه کار کیدی شي. یعنې کوم چې موږ د خپل کارونه مراد واله خپل کارونه نور کارونه کوم چې موږ کوو په کلي محله کې نو د هغه لپاره ټاسک استعمالیږي. دویم ټاسک دا زموږ سره د شارټ ټرم ټایم دپاره استعمالیږي. لکه فار ایگزامپل زه تاته ووایم چې دا فلانی کار وکړې یا زه تاته ووایم چې فار ایگزامپل لاړ شي دکان ته نو ته دکان ته لاړې په 10-15 منټ کې نو په دې کې زموږ سره چې کم وخت ولګېد دا بالکل شارټ ټایم دی نو په دې شارټ ټایم دپاره هم ټاسک استعمالیږي. یعنې څنګه چې مخکې موږ ویل چې ورک دا د لانګ ټایم دپاره د لانګ ټرم دپاره استعمالیږي او دغه شانتې ټاسک دا د شارټ ټرم ټایم دپاره استعمالیږي. یعنې ټاسک دا به زموږ سره مفت کار وي ورک دا به زموږ سره د پیسو لپاره موږ دا کار کوو. دریم ټاسک په ټاسک کې به زموږ سره هم ټارګیټ وي او په ټاسک کې چې کوم ټارګیټ وي دا به زموږ سره بالکل فری وي. یعنې فاصل کې ټاسک چې کوم دی دا د ورک اپوزیټ دی ورک کې چې څه وو دلته به د هغه اپوزیټ وي. ټاسک کې به موږ ته یو ټارګیټ میلاویږي یو چیلنج به میلاویږي او ټاسک کې به چې کوم ټارګیټ وي کوم چیلنج وي دا به فری. یعنې د دې نه مراد څه دی لکه فار ایگزامپل اکثر چې کوم ماشومان دي ماشومان یو بل ته یو چیلنج ورکړي او ټارګیټ ورکړي چې راځئ د فلاني چیز نه دا چل کوو د فلاني چیز نه دا چل کوو. یعنې اکثر چې کوم ماشومان دي د یو بل ته وایي لکه فار ایگزامپل چې راځئ د دې ځای نه یو جمپ وو چې څوک به اوچته جمپ وایي او څوک به لرې جمپ وایي نو دا تا ته یو ټارګیټ یې درکړو یو چیلنج یې درته درکړو او دا ټارګیټ دا چیلنج چې کوم دی دا موږ د پیسو لپاره نه کوو دا موږ فري کوو. یا دغه شانتې نور ټارګیټ چیلنج کوم چې موږ د پیسو لپاره نه کوو په هغې کې زموږ پیسې مقصد نه وي نو دغه ته په انګلیش لینګویج کې ټاسک وایي او دغه لپاره ټاسک استعمالیږي. نو اوس راځئ چورس د چورس نه کوم کار مراد دی د چورس نه مراد د کور کارونه دي. یعنې هغه کارونه کوم چې موږ په کور کې کوو نو دغه لپاره په انګلیش لینګویج کې چورس استعمالیږي چور یا چورس او دغه ته په انګلیش لینګویج کې چورس وایي. یعنې د کور چې کوم کارونه دي دغه ته په انګلیش لینګویج کې چور وایي. لکه فار ایگزامپل she is washing the clothes یعنې هغه لګیا ده کپړې مینځي. هغه چې دا کوم کار کوي نو دغه زموږ سره د کور کار دی دغه ته چورس ویلی شي. یعنې په لنډ الفاظو کې کوم اخلی پخلی چې موږ کوو دا هم زموږ سره د کور په کارونو کې راځي. هغه کار کوم چې موږ په کور کې کوو که هغه نارینه دی او که زنانه دي نو دغه لپاره چورس استعمالیږي. په لنډو الفاظو کې د چورس نه مراد هغه کارونه دي کوم چې موږ په کور کې کوو یعنې کوم چې په کور کې کیږي دغه لپاره په انګلیش لینګویج کې چورس استعمالیږي. اوس راځئ د درې واړو یو شارټ کمپیریزن کوو یو شارټ خلاصې ته یې ګورو. اول موږ وویل ورک څه ته وایي د ټول نه مخکې د ورک نه مراد د هغه کارونه دي کوم چې موږ د پیسو لپاره کوو. دویم ورک دا زموږ سره د لانګ ټرم کارونه دي یعنې په دې کې زموږ سره وخت ډیر وي مدت ډیر وي دغه کار په منځ کې. او دریم موږ وویل چې ورک به دا موږ د یو ټارګیټ دپاره استعمالوو خو په دې کې چې کوم ټارګیټ دی د دې به موږ پیسې اخلو. لکه فار ایگزامپل تا ته یو کس یو کمیشن درکړو چې زه تا ته دومره کمیشن درکوم په یو پراډکټ کې او ته ماله دومره دانې پراډکټ وباسه نو تا ته یو ټارګیټ درکړو نو دغه لپاره هم ورک استعمالیږي. دویم ټاسک دا هغه کارونه دي کوم چې موږ د پیسو لپاره نه کوو دا موږ هسې کوو. دویم ټاسک هغه کارونه دي کوم چې موږ د پیسو لپاره نه کوو هسې کوو نو دغه لپاره ټاسک استعمالیږي. ټاسک دا زموږ سره شارټ ټرم کارونه دي کوم چې د لږ وخت دپاره یعنې په دې کې زموږ سره لږ ټایم لګي. شارټ ټاسک دا د چیلنج دپاره د ټارګیټ دپاره هم استعمالوو خو دا موږ دغه ټارګیټ هغه چیلنج دپاره استعمالوو کوم کې چې موږ پیسې نه اخلو. یعنې په لنډو الفاظو کې ورک دا د پیسو لپاره موږ کوو ټاسک دا موږ د پیسو لپاره نه کوو. دریم چورس د چورس نه کوم کارونه مراد دي نو د چورس نه مراد د کور کارونه دي. یعنې په لنډو الفاظو کې ورک دا زموږ څه هغه کار دی هغه کارونه دي کوم چې موږ د پیسو لپاره کوو. ټاسک او چورس دا زموږ څه هغه کارونه دي کوم چې موږ د پیسو لپاره نه کوو خو چورس دا زموږ څه هغه کار دی کوم چې موږ په کور کې کوو یعنې د کور چې کوم کارونه دي دغه ته په انګلیش لینګویج کې چورس وایي او دغه لپاره چورس استعمالیږي. نو انشاءالله زموږ به بله را روانه ویډیو هم په یو ټاپک باندې وي په هغه کې به هم موږ تاسو ته مختلف قسمه ټریپل ورډز راوړو د هغه په منځ کې به تاسو ته ډفرنس ښایو او تاسو به پرې پوهه کوو.